ګریوان کې سوچ کړی دی تاسو سره خو هغه سورنګي دي که نه چې کراچۍ ته پکې روغې کنټینرې بار کېږي قربانو په هغې خلک ویډیو نه جوړوي نه د ریکارډینګ کوي په هغې کې صرف کنټینرې بار کېږي د کراچۍ نه مال دې خوا راوړي پېښور ته د پېښور نه مال کراچۍ ته وړي ما مجیب زلمی د نږدې نه کتلی ډېر ښه انسان دی هغه ملګرو تر اوسه پورې په سوشل میډیا د مجیب زلمي کومه ویډیو چې دا هغه چلیږي خو زه به تاسو ته وایم لکه خلک چې په کوم قسمه کمنټس کوي که نه نو غریب به هم دونه ډېر زیات تنګ شوی چې دا خلک په ما پسې څه کوي لکه که تاسو وګورئ کوم میمران چې دي دونه خطرناک میمز په هغې پسې جوړوي چې بل کار یې نشته زه به تاسو ته دا وایم چې لکه هر سړی پسې لګیا دی هغه څنګه تاسو به کتلي یوسف جان د دې سره یو ویډیو کړی وه د مجیب زلمي سره یو انټرویو یې اخیستې وه نو یوسف جان بیا داسې چل وکړو کوم هغه ویډیو چې وه هغه یې ډیلیټ کړه د خپل چینل نه او پرون یې بیا اپلوډ کړه ولې د دې دپاره چې دا خبرې نوره هم داسې ټرینډ ته راوسته لکه اوس تا ته څه ضرورت دی چې تا داسې وکړو کومه ویډیو چې دا تا واپس په دې خپل چینل باندې اپلوډ کړه لکه تا هغه خبره ښه ګرمولو کوشش کې که تاسو ګورئ هر سړی په دې کې لګیا دی څوک پرې خفه نه دي زه راته دا هم ویم هېڅ څوک پرې نه دي خفه بس هر سړی لګیا دی او ټرینډ وله جوړ شوی دی هر سړی وایي چې بس زما لپاره لایک راشي او فالوور راشي بس ټول چې کم دی هغه دوستان دي او که خپل دي او که خپلوان دي او که هر څه دي بس ټول په دې کې لګیا دي چې په څه طریقه باندې ځان هغه پرې مخکې کړي دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو الله حافظ